السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې موږ وایو انګلیسي جملې. لکه د مخکې په شان روزمره کارېدونکي جملې چې کولی شو روزمره ژوند کې وکاروو. I'm at a loss. I'm at a loss. زه په تاوان کې یم. هر هغه ځای کې چې ستا تاوان وي او یا ته پکې تاواني کېږي ته ویلی شي I'm at loss. مثال د پیسو تاوان یا یو خبره کې ته راګیرېږي ته ورته ویلی شي I'm at loss. زه په تاوان کې یم. I'm paying attention. I'm paying attention. زه پاملرنه کوم یا زما توجه شته زه توجه کوم. Keep your ears open. Keep your ears open. غوږونه دې خلاص ساته. مثال یو خبره د چا نه د یاده وځي ته ورته وایې غوږونه دې خلاص ساته، یعنې خبرې کول نه مخکې ته ورته وایې Keep your ears open. Discuss it with me. Discuss it with me. ما سره پرې خبرې وکړه. یو څوک خبره باندې نه پوهېږي یا خبره باندې سر نه خلاصېږي چې څه وکړم څه ونه کړم ته ورته وایې Discuss it with me. ما سره پرې خبرې وکړه، ما سره پرې بحث وکړه چې څه وکړو. Mark my words. Mark my words. زما خبر ځان سره ولیکه. بعضې وخت که ته یو چا ته وایې چې دا کار به همدغسې کېږي هغه درته وایي نه کېږي داسې ته ورته Mark my words. زما خبر ځان سره ولیکه چې همدا خبره به کېږي. نو هلته موږ کارولی شو. What's troubling you? What's troubling you? څه شی دې تنګوي؟ بعضې وخت کې انسان ګوري یو کس یې همداسې تشویش کي یا ګنګس غوندې ته ورته وایي څه شی دې تنګوي، څه خبر ده چې ځوروي دي. What is troubling you? What's troubling you? څه شی دې تنګوي؟ It's someone else's. It's someone else's. دا د بل چا دی. یو څه شی وي ته ورته وایي دا زما نه دی. It's someone else. دا د بل چا دی. دا اس ورسره اخر کې ویل کېږي else's. What a clever idea. What a clever idea. څومره ځیرک نظر. یو څوک د ښه نظریه درکړي ښه آیډیا درته درکړي ته ورته وایي What a clever idea. څومره هوښیاره خبر یا څومره هوښیاره نظریه. نو موږ دا کارولی شو صفت غوندې هم دی. What a clever idea. Move out of my way. Move out of my way. زما د لارې نه اخوا شه یا زما د لارې نه ایسته شه. Why do you ask? Why do you ask? ولې پوښتنه کوې؟ کله چې څوک درنه څه پوښتنه وکړي چې کولی نه وي په کار یا ډایرکټ درنه شخصي پوښتنه وکړي ته ورته ته ولې پوښتنه کوې؟ Why do you ask? I'm already at home. I'm already at home. زه لا د مخه په کور کې یم. مثال زه چاته ویم چې ته کور ته لاړ شې زه هم درځم. بیا ورته زنګ ووهي هغه وایي زه خو لا په کور کې یم تیار راغلی یم مخکې نه کور کې یم. I'm already at home. That's what I'm thinking. That's what I'm thinking. همدا فکر زه هم کوم. مثال څوک داسې خبرو کې چې هغه نظریه ستا هم وي یا ستا او د هغې فکر یو شی ته ورته یم دغه فکر زه هم کوم. زما هم په ذهن کې همدا و. I was there too. I was there too. زه هم هلته وم. مثال زه پرون بازار کې وم ما ته وایي I was there too. زه هم په همدې مال کې وم په هماغه بازار کې وم یا هماغه شاپینګ مال کې وم. Just say something. Just say something. یو څه ووایه. زیات خلک ته چې ورنه د نظریې پوښتنه وکړي ته زه نه پوهېږم. یعنې مثال یو خبره درته نه کوي ته ورته وایي Just say something. یو څه ووایه. I'm always with you. I'm always with you. زه تل ستا سره یم. What's in your mind? What's in your mind? ستا په ذهن کې څه دي؟ مثال زه ویم دا فلانکې کار به په دې طریقه وکړو. بیا درته یم What's in your mind? ستا په ذهن کې څه دي؟ یا بعضې وخت کې یو شي باره کې ته ډېر زیات فکر کوې. زه درته یم What's in your mind? یعنې ذهن کې دې څه دي د دې په اړه باندې. Tomorrow morning. Tomorrow morning سبا سحر. ته دلته استعمالولی شي tomorrow afternoon سبا غرمه.
یا tomorrow 12 pm یعنی وخت پکې هم ویلی شي. دا یو کله چې تاسو چا سره ملاقات کې ته ورته سبا سحر لنډه کې یا سبا دا وخت. They were busy. They were busy. دوی مصروف وو. Is this possible? Is this possible? آیا دا ممکنه ده؟ یو کار د ذهن کې چې دا به کېږي که نه کېږي نو ته ترې پوښتنه وکړې Is this possible? آیا دا ممکنه ده؟ او چې کله ویو ناممکنه نو دې سره ویلی شته It's impossible. دا ناممکنه ده. It's pointless. It's pointless. بې معنا ده. کله چې څوک د یو نظریې یو کار یو خبرو کې او بې معنا یې ته ورته وایي It's pointless یعنی لنډه خبره It's pointless یعنی هیڅ مقصد یا څه معنا نه لري. نو ته دلته کارولی شي It's pointless. د دې هیڅ معنا نشته یا دا بې معنا کار دی. I know nothing. I know nothing. زه له هیڅ نه یم خبر. دا جمله هم یو شی معنا ورکوي I don't know. دویمه جمله I don't know. زه نه پوهېږم یا ویلی شي زه د هیڅ نه یم خبر. د دواړو جملې موږ هغه وخت کاروو چې یو کار باندې ته نه پوهېږې I don't know زه نه پوهېږم یا چې ته وایې زه خبر نه یم I don't know دا هم راتلی شي چې یعنې خبر ترې نه یم. Whatever it is. Whatever it is. هر څه چې وي. کله چې ته د یو چا یو څیز پروا نه کوې ته چې هر څنګه چې ګورو به ورسره Whatever it is. هر څه چې دي. مثال زما څه ځان ترې بې غرضه ښکاره کوې Whatever it is. Which way to go. Which way to go. په کومه لاره تلل دي. Why is he here? Why is he here? هغه ولې دلته دی. یعنې دلته څه کوي Why is he here? He was worried. He was worried. هغه اندېښمن و هغه تشویش کې و. He is very talkative. He is very talkative. هغه ډېرې خبرې کوونکی دی. talkative هغه چاته وایي چې ډېر خبرې کوي یا ډېر کړتني ساده لفظ کې کړتن ورته وایي. یا ویلی شي talkative person کړتن سړی کړتن شخص. Meet me now. Meet me now. اوس را سره ووینه یا اوس را سره ملاقات وکړه. Meet me tomorrow. سبا را سره وګوره.